سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د ګندنې او د آلوګانو یو ډیر خوندور د بولانی چل درښکاره کوو. ویډیو د سره وګورئ، کو خوښه مو شوه نو د خپل ملګرو سره یې شریکه کړئ. د ټولو نه اول به آلوګان یو لوښي ته ور واچوو او وبه یې خوټ کوو چې پاخه شي. 2 پیالې یعنی 300 ګرامه میده یعنی سپین وړه به زموږ پکارېږي. د دې په سر به اوس یوه وړه قاشوغه مالګه ور واچوو او ښه به یې سره ګډ وډ کړو. اوس به خمیر دومره واغېږو چې نه دومره نرم شي او نه دومره سخت پاتې شي لکه څنګه چې د پراټو خمیر وي. اوس به ورته 2 غټې قاشوغې تیل یعنی غوړي ور واچوو او تر هغه وخته پورې به یې پکې واغېږو چې دا تیل پکې ورک شي. موږ به 8 دانې بولانی جوړو، 4 به د ګندنې وي او 4 د آلوګانو. په سر باندې به یې لږ غونته کې غوړي یعنې تیل ووهو او سر به پکې ږدو د 15 نه تر 20 منټو پورې چې دا خمیر ورسیږي. تور مرچکې، سور مرچکې او د مالګې به زموږ یوه وړه قاشوغه پکارېږي. یوه غټه قاشوغه غوړي یعنې تیل به زموږ پکارېږي. لږه غونته کې شنه دڼیا او ګندنه به زموږ پکارېږي. ګندنه به دغسې په 3 حصو کې تقسیم کړئ. دا سپینه برخه به ترې لرې کړئ او دا شنه برخه به یې وړې وړې ټوټې کړئ. شنه دڼیا به هم وړه وړه پرې کړئ. شنه دڼیا او ګندنه به یو لوښي ته ور واچوو. د دې په سر باندې به دا وړه قاشوغه سور مرچکې ور واچوو، یوه وړه قاشوغه تور مرچکې، یوه وړه قاشوغه د مالګې یا د خپلې ذایقې مطابق، یوه غټه قاشوغه غوړي یعنې تیل به ور واچوو او دا ټول به د یو بل سره ښه ګډ وډ کړو او یو طرف ته به یې کېږدو. آلوګان یعنی پټاټې پخ شوي دي، دغسې به یې سپین کړئ او پرې به ږدئ چې یخ شي یعنې ساړه شي. بیا به یې دغسې په چاقو باندې واړه واړه پرې کړئ. یو لوښي ته به یې ور واچوو. د دې په سر باندې به هغه د ګندنې نه چې کوم سپین پیاز موږ لرې کړی و هغه به دغسې وړوکی وړوکی پرې کړی، هغه به ورته ور واچوئ. یوه وړه قاشوغه سور ټکېدلی مرچکې یا د خپلې ذایقې مطابق، یوه وړه قاشوغه د مالګې یا د خپلې ذایقې مطابق، یوه وړه قاشوغه تور مرچکې، یوه غټه قاشوغه تیل یعنې غوړي او لږه غونته کې شنه دڼیا دغسې پرېږ شوي دا به ورته ور واچوئ. ښه به یې د یو بل سره ولړئ او ګډ وډ به یې کړئ او یو طرف ته به یې کېږدئ. خمیر زمونږ تیار شوی دی. اوس به یې دغسې اوار کړئ او د 8 نه واخله تر 10 برخو پورې به یې تقسیم کړئ. دغسې وړې وړې پیړې به ترې جوړې کړو. یوه دانه پیړه به ترې راواخلو چې اواره یې کړو او په نورو باندې به یو زړوکی ور واچوئ او یو طرف ته به یې کېږدئ. پیړه چې اواروئ نو لږ غونته کې وچ وړه ترې لاندې واچوئ چې ونه نښلي. بولانی چې څومره نری وي هغومره یې مزه ډېره وي. پیړه اواره شوله. اوس به پرې د ګندنه دغسې په قاشوغه ور واچوو. احتیاط وکئ چې ډېره ور وانهچوئ. په دې ګوټونو باندې به یې دغسې لږې اوبه ووهئ ځکه چې بیا د یو بل سره ښه نښلي. اول به لږ وچ اوړه ور واچوو، بیا به پرې دغسې پیړه کېږدو، بیا به دا پیړه اواره کړو.
الوګان چې په د پاسه وراچوي نو خی اوار کړی چې د یو بل د پاسه را نشي چې د الوګانو د بولانی درنه ډیر غټ نشي ځکه چې بیا وړه سوري کوي ته په خولو نمخ کې به ټول بولانیان دغه سي جوړ کړی کو تاسو یوازې د ګندنی خوخیږي نو د ګندنی هغه هم جوړولای شي او کو تاسو غواړئ چې ټول د الوګانو پاخه کړئ نو ټول د الوګانو هم پخولای شي په دغه ترتیب باندې جوړیږي نو ټول بولانی به د ټولو نمخ کې جوړ کړئ یو لوخي یعنی یو طبخي باندې به یوه غټه قاشوغه تیل ور واچوي او خبې تاوده کړئ کله چې غوړي یعنی تیل سره شول نو د بولانی به پکې دغه سې کېږدو او په دغه یو طرف باندې به د ټولو نه مخکې پوخ کو سات په سات به یې ګورئ چې ودرنه نه سوځېږي په لاس باندې به یې دغسې تاوهی کو دغه اطرافو ته کوم غوړي پاتې چې دغه هم ورپسې ونښلي دا دی دا یو طرف یې پوخ شو اوس به یې په دې بل طرف باندې پوخ کړو دا د زمونږ د ګندنې بولانی دغسې ښایسته او خوندور تیار شو اوس به یو د الوګانو یعنی د پټاټو بولانی هم درته جوړ کړو تیار به یې کړو غوړي یعنی تیل مهمه نه دي ضروري نه دي چې ور واچوئ تاسو یې کولی شئ چې دغسې وچ طبخي ته یعنی کړهي ته هم ور واچوئ او که غوړي بیا ضرورت شو نو کولی شئ چې په سر باندې هم ور واچوئ نو دا دی اوس د الوګانو دا بولانی تاسو ته تیارو کله چې تاسو ته ښکارېدو چې دا بولانی لږ وچ دی او تیل غواړي نو لږ غونته کې تیل به یې په دغسې په سر باندې ووهئ دا د الوګانو یعنی د پټاټو بولانی هم تیار شو کو زمنګ دا ویډیو ستاسو خوښه شوی وي نو زمنګ د چینل سبسکرایبول درنه هیر نشي د دې سره وس موږ تاسو نه اجازه غواړو د بل ویډیو پورې د الله پامان